په درېیمه شل اوریزه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړل. د نن سیالۍ ټاس افغان لوبډلمشر وګټئ چې پخپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د زمبابوې لوبډلې بیا په 19.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 127 منډې جوړې کړې. په دغه لوبه کې د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې نوین الحق، عظمت الله عمرزي، مجيب رحمان دوې وکټې واخیستلې، خو راشد خان بیا ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله چې د زمبابوې لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول. داسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به اوس خپل توپونې ته دوام ورکوي. د زمبابوې لوبډلې 128 منډې هدف افغانستان ته کښېښوی. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په وروستۍ لوبه کې زمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړي او سیریز د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسیږي.